د خاطراتو د جوړولو او د ستړیاو د رفع کولو وروستی دمه ځای قرغه. موږ هغه وخت کې په خپلو سترګو باندې لیدلي حتی د شرابو پورې چې خوړلي دي. تاسو د هلمند نه راغلي یاست دلته؟ دلتنگ شدیم در خانه گفتیم بیا بریم یک چکر یک دورک دیم. خو دغه ګوډیپرانو په ټول افغانستان کې دوام نفر یم. شور ول دلته دا سوای ټوله دولتي وې د زورواکو غصب کړی وې. شاه مې ته پادشاه مې ته سلطان مې ته کندهار ګرم دی دوی اخوا لږ دغه د منګردي یا خو بد نه کېږي دا 2.5 سوه خو دا رقم دا 200 هر رقم تارونه دي که نه. د بخونکي او مهربانه ذات په سپېڅلي نامه د یاد درنو لیدونکو سلامونه او نیکې هیلې خدای دې وکړي چې روغ او جوړ اوسېږئ او د پسرلي دا خوږه هوا د خپلو کورنیو سره په خوښۍ باندې تېروي. درنو لیدونکو نن موږ قرغې ته راغلي یو. دا په اوس وخت کې د پسرلي په دې ورځو شپو کې د ستړیاو د دمه کولو ځای دی او زموږ ډېری هیوادوال چې د ښار له شوره کله ستړي شي نو د جمعې په ورځ دا ځای د دمې لپاره انتخابوي. لکه څنګه چې تاسې ګورئ زموږ ډېری هیوادوال د کابل له ښار نه له لرې ولایتونو نه دلته راځي او د خپلو دوستانو او خپلو کورنیو سره د طبیعت دې غېږې ته ځان حواله کوي تر څو پورې هغه ستړیاوې چې دوی د ژوند په اوږدو کې ورسره مخ وو دلته یې رفع کړي او له خپلو دوستانو له خپلو کورنیو د خپلو اقاربو سره ځینې وختونه په خوښۍ تیر کړي او دغه خوښي د دوی لپاره د ټول عمر لپاره خاطره وګرځېږي. دلته که تاسې وګورئ زموږ ډېری هیوادوال راغلي دي له هرو سیمو څخه شاوخوا غونډیګانې شنې دي بارانونه ډېر ښایسته ورېدلي دي. څو شېبې وړاندې هم دلته میده میده باران وورېده او دا ځای لا ښکلی او هوا یې دومره ښایسته کړه چې له یو څو شېبو تفریح څخه وروسته بیا هیوادوال دلته راغله ځینو ځانونه لږ ګوښې ته کړه تر څو پورې د باران له امله لامده نه شي بیرته راستانه شو او دلته ځینې کاغذ پراني کوي ځینې په اس باندې سورلۍ وهي او ځینې بیا نور مصروفیت یې دلته ځان ته جوړ کړی دی له ځان سره یې قالینې راوړي سترنجیګانې راوړي له خپلو ماشومانو سره څو شېبې ښې تېروي. موږ هم دلته په دې خاطر راغلو تر څو پورې له دغه هیوادوالو سره چې دلته د امن په فضا کې له خپلو کورنیو سره راغلي د دوی سره په دې خوښیو کې ځان شریک کړو او وکولی شو د دوی احساسات تاسې ته انځوریز کړو. ورځو خپرونه پیلوو. درنو لیدونکو لکه څنګه چې تاسې ګورئ شاوخوا سیمه د پسرلي موسم دی ډېره شنه ده او همدا شان زموږ هیوادوال هم د کابل د ښار نه همدا شان له لورو ولایتونو نه هم دلته راغلي تر څو پورې د جمعې دغه ورځ دلته له خپلو ملګرو سره د خپلو کورنیو له غړو سره په خوښۍ او خوشحالۍ باندې تېره کړي. که تاسې وګورئ شاوخوا زموږ هیوادوال ځینې کاغذ پراني کوي او ځینې نور بیا د تفریح لپاره راغلي دي دلته یې قالینې غوړولي دي او واقعیت هم د خوښۍ ځای ده چې زموږ په هیواد کې دغسې د منظرې لپاره او د څو شېبو د ښې تېرولو لپاره
دغسې ځایونه موجود دي او د امن په فضا کې زموږ هیوادوال په ډاډه زړه باندې راځي او خپله تفریح کوي او خپله ساتیري کوي. دغلته زموږ یو څو هیوادوال ولاړ دي، له دوی سره به خبرې اترې کوو چې دوی څنګه راغلي. السلام علیکم. سلام علیکم برادر، خوب هستین؟ بخیر هستین؟ ماندن باشین. خوب بخیر باشین. ماندن باشین. خوب هستین؟ ستان خوب است؟ بخیر خواستین؟ زندگی بخیر می‌گذره؟ نامتان چیست برادر؟ روح هستم، باشنده کابل هستم. باشنده کابل هستین. خب فقط در روزهای جمعه میایین در اینجا؟ بله جمعه روزهای جمعه بیکار میباشیم دیگه، شنبه تا پنجشنبه در کار هستیم مصروف و یک جمعه از همراه دوستا میخوایم ما تک چکر کردیم. چند نفر هستین؟ فعلا یک 5 نفر هستیم. 5 نفر. چی وقت آمدین؟ همین فعلا آمدیم، نه رسیدیم یک 10 دقیقه میشه. چطور است؟ روزهای دیگه می آمدین در اینجا یا تنها روز جمعه اولی جمعه تان است که می اینجا؟ والا بیکار باشیم میم در بین هفتم، ولی کل دوستا مصروف هستن، مصروف کار. هم یک جمعه است که بیکار می باشیم، میخوایم تک چکر دیم، یک فضای آزاد ببینیم. بسیار خوب بسیار خوب. مصروف چی کارا می باشین؟ من خودم دکاندار هستم. جانا روزهای جمعه دیگه کمکی خسته میشه میایید این طرف؟ بله یک جمعه از رخصت هستیم، میخوایم یک تفریح کنیم، از فضای آزاد قرقه متک مستفید شویم. بسیار خوب بسیار خوب. شما چطور هستین برادر؟ تشکر، زنده باشین، بخیر باشین. صحتتان خوب است؟ بخیر باشین. نمکتان؟ نوید هستم. نوید هستن. بله. رفیقتان گفت که روزای جمعه فقط میاین، شما روزای دیگه میاین یا فقط روزای جمعه میاین؟ نه خلا بند هستیم دیگه، صبح میریم شام میریم دیگه، وظیفه دار هستیم. خب دیگه یک جمعه هم که دیگه زیاد دق میریم، میگیم بیاید که برایم حداقل یک جمعه هم یک وقت داشته باشیم که مثلا بیایم تفریح اونجا بگردیم، قرقه دورک دیم، گرچه وقت فضا شهر فلان خوبش است دیگه، دلتنگ شدیم در خانه گفتیم بیا بریم چکر دورک دیم. وقتی که وظیفه می داشته باشی دیگه روزای جمعه که خروسات می باشه به خاطر آرامش و دیگه ساتیری است که یکمک اعصاب نرمال شود دیگه. بله دیگه خود دیگه انسانم گرچه طبعا ضرورت داره به هوای تازه ضرورت داره، به چکر بره دورک دیگه که طبعش دیگه شود دیگه، یک همیشه کارکنی باز آدم از بین میره دیگه. شما خواست کابل هستین، در کابل زندگی میکنید. بله. کسای دیگر هم اینجا دیدین که از ولایت‌های دیگه آمده باشن؟ و طبعا از بسیار ولایت‌ها میان که باز کسا بند امیر میرن، باز کسا و طرف شکردره میرن، سیات میرن، چون طبقه باز کسایی که ضعیف دیگه نمیتونن با قرقه میان. فقط یک پیام اخیری تان میشنوم که شما که در اینجا میایین و هموطنای دیگه ما که در اینجا حضور پیدا میکنن به خاطر تفریح، چیا را باید در نظر بگیره؟ چیا باید، کدام کارهایی است که باید او انجام نده؟ خوینمی که مردم خسته نکنن، از خود خفه نکنن، بیاین بشینن تفریح کنن، به خوشحالی به خنده میان، پس همون به خنده برن، نکنن یک آدم جگر خون کنن خفه بکنن یا سونه فامیلی یک آدم بس سعی کنن ترس کنن، نخیر نه، باید بیاین همونجا با هم مستی کنن، شادی کنن، سیل کنن، ساتری کنن، به طبیعت پس همون طرف خانه خود برن. ما می از تمام دوستان خودمی خواهش داریم که باید بس نباید که پیشون خفه شود. زنده باشین. تشکر. بخیر باشین. زنده باشین. شما هم زنده باشین. بخیر باشین. تشکر از شما بیادر. بخیر باشین. درنو لیدونکو تاسو زموږ د دغه ورونو خبرې واورېدلې. واقعیت هم که تاسو وګورئ دغه هیوادوال چې دلته راځي، ځینې داسې هیوادوال هم پکې شته چې له لرو ولایتونو نه راځي. کابل خو نږدې ده چې زموږ ډېری هیوادوال څوک چې په کابل کې اوسېږي او په دندو باندې بوخت دي، هغوی د جمعې په ورځ باندې راځي، او بیا ځینې هیوادوال چې په لرو ولایتونو کې دي نو دغه سیمې ته په اوس وختونو کې په دې خاطر باندې راځي چې یو خو دا ده چې د پسرلي موسم دی، هوا ډیره مناسبه ده د تفریح لپاره، د ذهن د آرامۍ لپاره. که تاسو وګورئ شاوخوا غونډۍ ټولې شنې دي، ځینې ځایونو کې چې ونې موجودې دي ګلې کړی ده، نو یو ډېره ښایسته منظره یې رامنځته کړې ده. او په همدې خاطر هم زموږ ډېری هیوادوال کوښښ دا کوي چې د تفریح لپاره او د ساتیرۍ لپاره دا ځای انتخاب کړي او دلته راشي او له خپلو کورنیو سره او له خپلو دوستانو سره یو څو شېبې په خوښۍ باندې تېر کړي. تاسو تصاویر ګورئ، بیا هم له تاسو سره درنو لیدونکو بیا هم ستړي مشئ. لکه څنګه چې ګورئ زما په څنګ کې
دلته زموږ ځینې هیوادوال دي کاغذ پران پلوري او همداشان ځینې بیا نو په اس باندې سورلۍ وهي چې دغه زموږ ځینې هیوادوالو ته دغه د اس سورلي یو څه نوې ده ځکه زموږ ډیری هیوادوال په اوس وخت کې هر ځای کې دغه اسونه نه ګوري او اسونه ډیر کم شوي دي نو دلته راځي د ساتیرۍ لپاره له ما سره په څنګ کې یو څو ځوانان ولاړ دي له دوی سره به خبرې اترې کوم فکر کوم چې دوی د کابل نه دي او له بل ځای څخه راغلي السلام علیکم څنګه ورور ښه په خیر ژوند په خیر تېرېږي کراري ده ښه یاستې تاسې هم ستړي مه ښه یاستې صحت هم ښه دی کراري ده ژوند په خیر تېرېږي کراري ده ته هم ستړی مه ښه یاستې صحت مو ښه دی څنګه یې وروره شکر دی ښه وروره ژوند مو په خیر تېرېږي الحمدلله ته ښه ستاسې نوم زما نوم سجاد خان سجاد خان د کوم ولایت یې د هلمند ولایت د هلمند ولایت تاسو د هلمند نه راغلي یاست دلته بله و دلته راغلی صرف یوې د جمعې ورځې لپاره راغلي یاستئ که نه تفریح لپاره راغلی ښه ښه یوازې جمعې ورځ ده نو بله و څو ملګري راغلي یاستئ دلته 15 ملګري راغلي 15 ملګري سفر مو څنګه و سفر ډېر خوندور سفر و ښه لارې و لارې هم سمې سوي وې سره ډېر خوندور سفر و په راحتۍ سره خو راغلې څه مشکل خو نه و په لاره کې نه مشکل نه و ډېر ښایسته سفر و ډېر څنګه مو قرغه انتخاب کړله د ساتیرۍ لپاره او د تفریح لپاره بس د ملګرو سره انتخاب و قرغې ته به ولاړ سو د جمعې ورځ هم د تفریح به وکړو په دې خاطر په اوس وختونو کې که وګورو په ټول افغانستان کې ډیری هیوادوال دا کوښښ کوي چې دلته قرغې ته راشي یو خو دا ده چې دلته اوبه هم شته دی یو ډنډ موجود دی او د هغې نه روانې اوبه دي ډېر ښایسته د تفریح لپاره ځای ده که وګورو شیبه وړاندې باران هم دلته ورېده په افغانستان کې نور ځایونه د تفریح لپاره تاسې لیدلي دي چکر هم وهلی تللي یاستئ بلې و داسې ډېرو ولایتو ته تللي وو خپله کابل کې نو پغمان خوا ته تللي او دغه قرغې ته راغلي قرغې ته راغلي زه به ستا د ملګري سره هم یو څو خبرې وکړم ته راسې زما دې څنګ کې زه به ستا خوا ته راسم دغلته ستا دې خوا کې به زه ودرېږم څنګه یې ښې په خیر ژوند مو په خیر تېرېږي کراري خو مننه خوشحاله اوسئ ستاسې ملګري ویل چې 15 نفره راغلي وو ټول له هلمند نه راغلي یاستئ بالکل دی فامیلي راغلي دي زما کور همدلته دی کابل کې دی کمپنۍ کې مې دکان دی نو زه خپل همدلته کاروبار مې همدلته دی دا نو ستا میلمانه دي و ملګري مې بنډار مو بېګا وکړه که نن غرمه هم بنډار نن همدا اوس سره یو ځای سول سره رالو مالداس درځي قرغې منظره وکښه دی بیا به مخته بازار ته ځو خواته کوږ دا نو په تا باندې ډېر حق لري باید ښه میلمستیا یې انشاءالله خدای دې وکړي ته خو به انشاءالله خپل خلک دي ملګري دي و د یوه کور خلک یو سره کومه خبره نشته ډېر ښه که وګورو ډېری هیوادوال چې دلته په کابل کې اوسېږي نو هغوی بیا د قرغې له سیمې سره ښه اشنایي لري د تفریح له ځای لپاره او همداشان د ساتیرۍ لپاره ټول ځایونه ورته معلوم وي و بالکل یا موږ دلته نو اوس تقریبا 2 کاله زما په رس وله دا منطقې ټوله مې وکتلې ښه دي بس والله دې هم نه غونده ملګري چې کله کله راشي چکر ته بس ډېر اباسم هغسې سره ګرځم بس منظره ورکو ګرځو سره په دغه پغمان قرغه کې یوازې پغمان ته بیا کې نور ځایونه نه دغسې نور ولایتو ته هم جلال آباد ته نور خواته کونړ ته داسې نو چارې خواته لاړل سره تا د کونړ یادونه وکړله که په اوس وخت کې وګورو زموږ کوم ختیځ ولایتونه چې دي یا شرقي زون چې ورته وایي نو نورستان او کونړ په دې وخت نو بیا یوه بله منظره ده جلا دغه جلا وطن دی هغه جلا ځای دی ښه منظره ځای دی بالکل موږ که وګورو ډېری هیوادوال چې له هیواده بهر دي هغوی همیشه دا هیله لري چې راشي نورستان کې چکر ووهي د هغوی د ښکلاګانو نه یې خوند واخلي زیاتره کندهار ځوانان بیا ډېر میلې کې ځي هغې خواته د هلمند کندهار ځوانان دا ملګري څو وارې موږ ټوله تللي همداسې چکر ته ځو نو ومو کتې وطن مو ګرده وکتې اوس شکر دی الحمدلله بېغمې سول امنیت یې نه چاره کم شارې خواته وتاسې پخوا موږ دا ولایتو ته دا ځای ته هېڅوک نه تللي پخوا دلته تاسې دې سیمه کې ګرځېدلی شوئ په نور ولایتونو کې څه ډاډه تاسې کله تللي یاستئ مخکې به داسې ډاډه تر 10 بجو خواته تاسې نه سوی ګرځېدلی خصوصا په دا کابل کې خو بیخي نه سوی ګرځېدلی ولې چې امکانات ډېر خراب وو چې غله ووایي بله خوا اوس الحمدلله چې هرې خواته ځې څوک دونه نه ده درته چیرې ځې چیرې نه ځې ما څه خپل امنیتي پوښتنه دغه کوي نور ستا سره د څوک کار نه لري بېغمه ګرځې یعنې ټول هیوادوال په ډاډه زړه باندې کولی شي چې ټول هیواد ګوټ ته چې هر ځای ځي چې زړه یې غواړي د غره سر ته دې وخېږي بېغمه څوک نشته وایي بېغمه دې وګرځي خپل وطن یې دی بالکل او په دې وخت کې خو بیا نو دغه تفریح کول یو یادګار پاتې کېږي پسرلي هوا ده او د قرغې تاسې تر اوسه پورې بارانونه اوس ښه دي اوس الحمدلله وطن شین دی شین کېږي ورځ تر بلې خوند کوي خلک راوځي الحمدلله ګرده ځوانان ګرده سره وتلي دي خپل کاغذ بازونه هر څه کوي
موږ دا ملګري رالو سړی ازبازیانې به وکړو لږ یو کاغذباز مبزباز به والوځو بیا به نو زه د خیر شهر خواته په داسې ګرځو اراده هم کړې ده کمې تفریح به نورې کوئ یوازې خو تاسې ویل چې په اس باندې به سورلۍ وهئ او همدا شان کاغذبازي به کوئ کاغذبازونه به هم کوو نور تفریح هم شته نه په اوبو کې به ورګډېږو داسې به کښتۍ مښتۍ ته به ورخېږو سره او منظره به کوو یخ نه ده یا سمه ده وه زه خو ولاد یم دغه ملګرو ته به شاید اخوا هلمند کندهار ګرم دی دوی اخوا لږ دغه دي مګر دوی یا خو به نه کېږي زه خپل کور ته ورکوم هلته خو ډېره ګرمي وه پرون دا مال پر لارې باندې موږ کندهار کې اې سي چالانه کړې وه د موټر اې سي مو چالانه کړې وه نو اوس دلته ښایسته هوا ده بس خدای تعالی دې وکړي چې زموږ هغه هیوادوال چې په نورو ولایتونو کې لرې پراته دي هغوی هم په ډاډه زړه باندې دغسې ځایونو ته راشي له خپلو دوستانو سره ملګرو سره څه خاطرې تازه کړي سره او همدا شان یو څه خاطرې جوړې کړي چې په آینده کې له دوی سره پاتې شي تاسې به له خیره سره دلته نور څه کوئ او چې تاسې سره د ژوند تر یو وخته پورې پاتې شي موږ ملګري وتلي وو دغسې چکر مو وهلی او کابل کې خرغې ته نو موږ خو اوس فعلا فامیلي راغلی یم زه خپله دلې بس کوچنیان چې کښته کړو بیا ملګري سره یو ځای کېږو دا ملګری م د دلې په کابل کې اوسېږي نو بیا سره یو ځای کېږو بیا داسې راوځو تفریح ځای ته بیا سره کوو چې کوم ځای ته ولاړ شو داسې نو که جلال آباد ته هم ولاړ هلته هم ملګري شته شکر دی ډېری ملګري داسې کونړ کې دا اوس شته نو چې شاید د دې ځای چې فارغه سو یو ورځ دوی هغې خواته باسو داسې یو چکر وهو نو بیا راځو بیا نو دلې په دغه کابل کې څو ورځې به یو د خیر سره خدای تعالی دې ستاسې په دې ملګرۍ کې او په دوستۍ کې برکت واچوي او خدای تعالی هم همدغسې سره خوشحاله لره او خدای دې وکړي چې د ټول هیواد ګوټ ګوټ ته ولاړ شئ او چکر ووهئ د هیواد منظرو نه خوند واخلئ د هیوادوالو سره کښېنئ پاڅېږئ خپل فرهنګ هغوی ته ورښوئ هغوی تاسې ته خپل فرهنګ در وښیي هر ولایت جلا جلا فرهنګ لري دا خو چې بیا سره ملګري د هر ولایتو د سره کښېني د جلا جلا ولایتو هغه ما ته خپل فرهنګ او زه ده ته خپل فرهنګ ښیم په دې کې ښه دی د ملګري د هر وطن د ښه ده بالکل بالکل خدای تعالی دې وکړي چې تاسې همداسې سره خوشحاله اوسئ او لاړ شئ نور ځایونه هم چکر ووهئ ډېره مننه خوشحاله اوسئ ډېره زیاته مننه الله مو آباد لره خوشحاله اوسئ درنو لیدونکو تاسې وکتل چې دغه ورونه زموږ د هلمند نه راغلي دي او واقعیت سره ډېر خوشحاله دي او ساتیري کوي سره که وګورو یو بل کشۍ راکشۍ غورې سره کوي او بنډار سره کوي دغلته زموږ یو بل ورور ولاړ دی له ده سره به هم غږېږم زه فکر کوم چې زموږ ځینې هیوادوالو ته کار هم کتلی دی تا نو دلته ګلي پارانونه راوړي سلام علیکم سلام علیکم سال سره ښه خو یې ښه جوړې ژوند په خیر تېرېږي ښه خو یې نوم دې څه شی دی نوم مې سبحان الله سبحان الله څه شی کې دلته ګلي پارانونه دې راوړي دي هغه د زه خو دغه ګلي پارانو په ټول افغانستان کې دوام نفر یم و له ما نه یو مخکې نور آغا نومیږي په شور بازار کې هغه نور آغا له ما نه هغه ده نور په ګلي پارانو کې زه خپل تار جوړوم چرخې جوړوم مکمل دا کسب مې ما خپله یعنې استاد یې استاد یم و تقریبا 19 کسبه استاد یم دا د شوق دی او که نه کسب دی نه دا شوقي همداسې مې هغه علاقه درلوده د هر شي ته چې هغه کومه دغونه ذهن لرم بدون د استاده زه خپله هغه کوم هغه کسب زده کومه یعنې دومره ذهن درته خدای درکړی دی چې کولی شي هر شی په خپله زده کړي و په خپله څنګه د په اوس وخت کې کاروبار څنګه دی د ګلي پرانو ښه ده سږ کاله دا بارانونه دي لږ ټول کار بارانو خراب کړی ده څومره ورځ ده چې راغلي یاستې دلته زه ما نن اوله ورځ ده زه له دوکانه نه کورم نن دې خواته راغللم ملګری فکر کوم چې سودا اخلي څه اخلي باران کې مشکل نشته دی څنګه څه شی اخلي ته زه خپله دا تار رانیسم تار رانیسي ښه ډېر ښه زموږ نو دا 300 نه دي قیمته څو یې اخلي خدای دې ووایه دا یو شلې د تا کم دوکانداري نو دغه ده چې روانه ده بس لږ سره په نرخ کې جوړ نه راځي او وایي چې لږ زره باید دته لږ زره تخفیف ورکړي او دا ملګري نو بیا فکر کوم چې ماهره دي زموږ ډېری هیوادوال چې د هیواد په داخل کې اوسېږي او ځینو چې بهر ژوند کړی دی نو د کاغذ پرانۍ په برخه کې ډېر ماهره دي ځکه وخت ناوخت د تفریح لپاره د کاغذ پراني کوي او ساعت یې اوس ګوره چې دی اوس ګوري یو وارې دا تار ګورم بیا د هغې نه دا 300 کاکا دومره لوړ قیمت نه وایه لکه سره کنجتل دا 2.5 خو دا رقم دا 200 هر رقم تارونه دي که نه ګډو زما یې چې ما راوړي عمر ما د ملګرو سره راوړي قیمتونه یې ډېر پورته خو څو یې ته اخلي ته باید یې ووایه
دا تار دا 300 ده دا 2.5 ده دا 200 ده هر یو څه اخلي دا واخله ته دا راته ښکاره کړه دا په څو دي دا په 200 دي دا ملګری به یو وارې خپله سودا وکړي بیا به له خیره سره له دوی سره غږیږو دغلته ځوانان هم ولاړ دي ځینې ورونه ولاړ دي له دوی سره به هم غږیږم السلام علیکم سلام انجینر صاحب کې په خیر ژوند په خیر تېرېږي ته هم ستړی مه سې ورونه خیر یې ژوند مو په خیر تېرېږي تاسې هم ستړي مه جوړ صحت مو ښه دی کراري ده ته څنګه یې ورور کراري ده په خیر خیر خو یې جوړ خو انشاءالله الله دې آباد لره خوشحاله اوسې نوم مبارک مو نوم مې صالح امین صالح امین کوم ولایت وردګ ولایت وردګ ولایت نږدې نو ته راسې همیشه کولی شي چې راشي دلته یاره نو د مونږ کورونه خو همدلته دي خو هره جمعه د مونږ باندې کرغې کېده هره جمعه مونږ دلته راځو د چکر دپاره دا اوس موسم ډېر مناسب دی په دې خاطر راځي که نه مخکې راتللی اوړي کې او مني کې په دې موسمونو کې والله د جمعې ورځ که هر موسم وي مونږ دلته راځي و هغه که د اوړي وي که د پسرلي وي اوس خو ډېر ښایسته موسم هم ده نو ښه منظره هم لري شنه ځایونه او دومره خلک او جام دا نو ځان ته عشق لري بالکل په اوس وخت کې وګورو سږنی کال نو ډېر ښایسته اوي کالو بارانونه وشو خیر لږ څه ستونزې هم پیدا کړي زموږ هیوادوالو ته خو شاید یو څه ګټه هم رسولي خدای تعالی دې وکړي چې دغه بارانونو سلسله همداسې دوامداره شي او د خیر بارانونه شي نو و نو انشاءالله خدای ته خو مو امید شته دی هر څه په امید باندې د دنیا ټوله په امید باندې خوړل کېږي څو کاله کېږي دلته کابل کې اوسېږي تقریبا 8 کاله شاوخوا به کېږي 8 کاله تاسې نه د جمهوریت له وخته کابل کې یاستئ و د جمهوریت وخت کې راغلی او همدلته پاتې یم پخوا چې راتللی دلته مخکې له دې چې امارت واکمن شي او دلته تاسې راتللی دې سیمه کې وضعیت څنګه و نو د جمهوریت په وخت کې طبعا عموما ټولو ته معلومه ده دلته غله ډېر ول لوچاک خلک ډېر ول دلته دغه نشهیي خلک ډېر ول موږ هغه وخت کې په خپلو سترګو باندې لیدلي حتی د شرابو پورې چې خوړلي دي نو اوس انشاءالله بیخي امنیت دی هغه وخت موږ به چې راغللو هغو ځایو ته به تللو مثلا چې نږدې به وای نه داسې لرو ساحو ته موږ نه شوای تللی ځکه هغه هلته ټول لوچک خلک ول قماربازه خلک ول نو اوس انشاءالله امارت اسلامي راغلی ده بس نو ټول کولی شي هر ځای ته لاړ شي بالخصوصا د چکر په موسم کې هر ځای ته کولی شي لاړ شي ښه په آزادانه سره زه چې همیشه ځینې هیوادوالو سره غږېږم او په دې موضوع سره خبرې کوم چې په تیر کې دغه ځای څنګه و نو حتما یو څه داسې اورم چې انسان ډېر زیات خواشینی کېږي ځکه موږ هم د دې تجربه لرو په تیر کې موږ هر څه لیدلي هم دي بالخصوص دغه ځایونه چې د تفریح لپاره ډېر مناسب وو ځینې هیوادوال له لرې ولایتونو نه راتلل او هغوی غوښتل چې یو څو شېبې ښې تېرې کړي خو ستونزې او مشکلات به ورته ډېر پیدا وو دا عموما مشکلات پیدا ول زمونږ د یو خبره به زه درته وکړم مونږ یو وخت کې دلته د جمهوریت وخت کې راغلي وو ملګري راسره وو نو کله چې مونږ راغللو لږ مخکې لاړو دغه د دروازې سره یو 4 دانې ځوانان راغلي وو له کندهار څخه نو هغه ویل چې مونږ مخکې تللي وو مونږ غلو پیسې واخیستلې مونږ پیسې نه لرو نو که تاسو د مونږ سره یو څه کومک وکړئ نو دا مونږ ته یو ډېره ترخه خبره ده چې یو څوک چکر ته لاړ شي نو داسې یو عمل ورسره وشي دا نور د شرم او د هغه ځای ده که نه نو اوس انشاءالله هېڅ کیسه نشته ده بس نو هر ځای کې د امارت اسلامي مجاهدین دي ګرځي او هغه نشې به چې کومې کېدل هغه کوم غلط کارونه به چې کېدل که نه نو انشاءالله هغه اوس نشته دی بیخي امنیت دی امین صاحب که دا راته ووایي په هغه وخت کې چا مخه نه نیوله که نه خپله دغسې خلکو کار کوو چې هغوی قدرت کې وي یا زور یې درلود چا پې وسه نه کېدله یاره دغه داسې خلک ول چې د چا زور نه ورته رسېدلو بالخصوصا د هغو سره که موږ فکر وکړو که نه بعضو کارونو ته او بعضو سوالو ته ځکه موږ هغه وخت کې هم وظیفه لرله اوس فعلا هم وظیفه لرو نو په هغه وخت کې داسې خلک ول که نه هغه بعضې خلک چې ول هغه د زورواکو خلکو سره لاس ول نو د هغو زور نه رسېدلو دغه دولت دغلته یو پوسته وله په دغه ځای کې د پولیسو ملي پولیسو دغلته یو پوسته وه نو هغه به همغلته په پوسته کې ول حتی یو چک پوینټ هم همدلته نه شوی اچولی ځکه دغلته هغه کوم زورواکي چې و هغه حاکم وو نو انشاءالله اوس خو بیخي امنیت دی دغه موږ تاسو په خپلو سترګو باندې بالکل خوشحاله په دې یو چې امن دی او هغه څیرې چې خلکو یې له لیدو نه نور کرکه راتلله الحمدلله چې اوس نه لیدل کېږي او ځینې خلک چې بېلارې وو هغه اوس
ډېر ښه اصلاح شوي دي الحمدلله چې الحمدلله شکر اوس ټول هیوادوال که وګورو شاوخوا ډېر په خوښۍ سره راغلي دي او دلته خپله خوښي لمانځي او یو څو شېبې له خپلو کورنیو سره دوستانو سره په خوښۍ تېروي. دا یو ډېر لوی نعمت دی او فکر نه کومه چې دغه نعمت بیا موږ پیدا کړی شو. نه دغسې حکومت که موږ او تاسو که نه بعضې خلک مخالف دي دغه دولت دي د امارت اسلامي، نو که چېرته سړی داسې وګوري دغه اوضاع ته او دغه سیستم ته، نو انشاءالله بیخي امن امنیت دی. دغه یو امنیت نه دی، دا تقریبا په ډېرو ساحو کې نشته دی د جمهوریت مطابق باندې. ځکه هغلته به چې راغلی د جمهوریت په وخت کې کله ما کیسه وکړل، هغه خپلې خبرې چې ما وکړلې مخکې دلته غله ول، چور ول، دلته دا ساحې ټولې دولتي وې، دا زورواکو غصب کړې وې، ټولو ته معلومه خبره ده. نو اوس انشاءالله بیخي امن امنیت هر څوک کولی شي چکر ته لاړ شي، د جمعې ورځ حتی شنبې یکشنبې ته کولی شي راشي، نو بیخي ازادي ده، هر څوک خپل کار کوي. کوچنیان لویان هر ولایت نه هر څوک راځي، د هر ولایت نه راځي، د کولی شي راشي. نو د هر موږ خو دلته که نه موږ میشت یو، نو د هر ولایت نه راشي، هغه د موږ میلمانه دي، موږ لاس په نامه ورته ولاړ هر وخت راشي. نو موږ د دوی په خدمت الله مو آباد لره. خوشحاله اوسې. ستا د دې ملګري سره به هم زه یو څو خبرې وکړم. ته که راشې زما دې څنګ کې ودرېږه، ته راشه. السلام علیکم. بیا هم ستړی یم اوسې. ښه کراري ده. ستاسې نوم مبارک. زما نوم شفیع الله دی. شفیع الله. ته هم د کابل کې اوسېږي؟ زه دلته کابل کې اوسېږم. ما خپله 14 کاله کېږي چې دلته کابل کې مې کور همدلته اوسېږم. څه کاروبار کوې؟ زه خپله خیاط یم، دوکان لرم، خیاطي کوم. یوازې جمعې دلته راځې که نه نورې ورځې هم دلته یې همیشه راځې؟ نورې ورځې هم کوم وخت چې ملګري پیدا شي چکر لپاره راځي، خو جمعګي بیا نو حتما هر ورځ راځي جمعګي. که وګورو ځینې هیوادوال چې دلته کابل کې دلته اوسېږي، یا که موږ یو یا نور څو ملګري دلته اوسېږي، کورونه دلته لري، نو د وطن نه چې کله بیا کلیوال راشي یا هغه د کوچنیوالي ملګري راشي دلته، بیا نو مجبور یې چکر ورکړي. تاسې هم همداسې یاستئ که نه ځان ته نه پټوئ؟ زموږ خپله ملګري کلیوال خپلوان دوستان چې څوک راشي حتما دلته موږ یو چکر ته راولو، یو چکر ورکوو د کارغې کله پغمان ته، نو دا چکر ورکوو، بیا نو دوی بیرته لیږو خپلو کورو ته، وطن ته. څنګه ته هم کاغذ پراني کوې که نه؟ والا کاغذ پراني مې وړکتوب کې کړې ده، خو ډېر وخت کېږي چې بیا مې نه ده کړې. څه شی به کوئ د ملګري سره راغلی؟ څه شی به کوې تفریح لپاره؟ تفریح لپاره خو داسې ملګري مې راغلي، نور بل چېرته تللي اوس هم زنګ ورته وکړو راځي، نو دلته موږ خپله کیني اسات کې یو بنډار کې وځو ته ځو، داسې دغه آزاد فضا کې لږ وګرځو بلې خواته، نو بس دغه د موږ لپاره هر څه دي. خدای تعالی دې وکړي چې همدغسې امن ولرو او یو پرمختللی هیواد ولرو چې نور دغه د ستړتیا او د خبرونو نه نور خلاص شو. خسته کن خبرونه به مو اورېدل. الحمدلله چې اوس دغه ده چې ټول هیوادوال په خوښۍ سره راټول دي، که څوک پیژني او که نه پیژني، یو روغبړ خوښۍ سره کوي او دلته سره کینی او پاڅېږي. دا یو ډېر لوی نعمت دی. بیخي موږ خپله نور کله به یوازې به راتلو چکر به مو به راتلو، خو اوس کولی شي د شپې هم راشي دلته چکر ووهو، ملګري دوستانو سره راشي دلته چکر ووهو، کله کله خو وخت راشي او دیګ هم دلته کوو، ساعت هم تېر وي، نه بیا ځو. نن ناوخته شوله راغلو، بل چېرته مصروفه ولي کار. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ. وروستی پیغام به دې اورم، ستاسې وروستی پیغام به زموږ هیوادوالو ته څه وي؟ هیوادوالو ته دا ده چې اوس خلک ټول د تحصیل نه اوښتي دي، ټول په نورو شیانو مصروف دي. ما پیغام دغه ده، ټول درس ووایي، پوهنتون ووایي، هغه خپل هیلې ته ځان ورسوي. ډېره زیاته مننه، خوشحاله اوسئ. ډېره زیاته مننه، خوښ اوسئ. الله مو آباد لره. تاسې نه هم ډېره مننه، خوشحاله اوسئ. ډېره زیاته مننه. درنو لیدونکو، واقعیت هم دغه ورونه چې دلته راځي او په دې سیمه کې د تفریح لپاره څو شېبې سره تېروي، واقعیت هم هر یو سره چې موږ غږېږو د خوښۍ احساس کوي. د امن فضا ده او ډېر د خوښۍ ځای ده چې سره راټولېږو او سره بنډارونه کوو، سره غورې کوو، زړه خواله سره کوو. هغه ستړیا چې د اونۍ په اوږدو کې موږ ستړي شوي یا ستړیا چې په ټوله اونۍ کې زموږ په اوږو باندې پرتې راځي، دلته دغه ستړیا غورځوو او یو شېبه د سره دمه کېږو. دا نو ډېر د خوښۍ ځای دی. له کاکا سره یو څو خبرې کوم، ځکه چې ده مخکې له ملګري سره یو څه چنې وهلې په عامه اصطلاح باندې او سودا یې کوله. اوس نو لږ وزګار شوی دی، اوس به ورسره غږېږم. څنګه سودا دې وکړله؟ اوس سودا مې وکړله، هغه تار مې ورکړ په 380 روپۍ، 150 روپۍ مې ورته مراعات وکړ. ډېر در سره داسې کلک لګیا او فکر کوم چې قیمت فروش یې که څنګه، که دا سړی ډېر سخت و.
دا خپله دای هغه خو هر سړی له یو دعوه کوي چې ماته لږ ارزانه ماته په لاس راسي. دا د بازار یو رواج غوندې ده نو هر یو څوک چې یو چیرته لاړ شي یو څه ډېر زیات لکېږي تر څو پورې تخفیف ورکړي. او زموږ ځینې دوکانداران هم دا عادت لري چې بعضې وخت نرخونه ډېر لوړ وایي. که فکر دې کړی چې بازار ته لاړ شي هر څه چې اخلي یو څه د دوکانداران قیمتونه لوړ وي بعد له هغې چې وروسته ورسره مشتري لږ زره کلک شي بیا نو هغې نه وروسته تخفیف ورکوي. دا علت په څه کې دی؟ والا خو دا ظلم داسې دغه کار کوي ما ته ګورم. دا بعضې شی خلک قیمتۍ ته ساتي هغه هم ټول ارام ده. پر مثال هر سړی دا خپل مال لاسي اراموي. که دوکاندار ده په یو شي کې چیټي په چیټي قسم خوري که یو بل سړی ده همدغه رقم که موټروان ده یا تر یو ځای پورې سوارلي وي والا پیسې تیل نیست والا پیسې هیچ چیز نیست. بیا په آخره کې پوښتنه ترې وکړې مازدیګر پوښتنه ترې وکړې وایي څو کار دی وکړه والا 1000 روپۍ مې نن کار وکړ نو کم کار مې کړی 1000 روپۍ مې کار وکړ. خو تا خو سهار قسم خورد والا هیچ تیل قیمت شده و هیچ چیز شده آخر باز دیگر 1000 روپۍ ما کار کردم. ته څنګه کار نه دی راځي؟ نه زه راضي یم زه مکمل زه که دا کار ونیسي بل کار زه ښه شاعر یم بیا به یو شعر هم درته ووایم. تو یو شعر ووایه زموږ د لیدونکو ته یو شعر ووایه که نه. ښه شعر درته ووایم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. په ثنا چې ښایېږي الله دی الله چې سجدې ورته کېږي الله دی الله چې کوي د عزت او ذلت فیصلې په مخلوق چې رحمېږي الله دی الله چې سجدې ورته کېږي الله دی الله. الله دې خوشحاله رواقت هم خدای تعالی دې ستا په غږ کې او ستاسې په احساساتو کې نور هم برکت واچوي. خدای تعالی هم خوشحاله ډېره زیاته مننه. په لیدو هم ډېر زیات خوشحاله شو. الله تعالی هم خوشحاله لره ډېره زیاته مننه. زه بیا په دا ټول شور بازار کې په دغه حسابو کې پخوانی هغه پخواني آصف عینک و آقا گل و پالوان هغه و د خان شیرین و بیا زه له همغه پخوانیو له جملې څخه یم په دې صحنه کې. خدای تعالی هم په عمر کې برکت واچوي. ډېره زیاته مننه. بیا هم ډېره زیاته مننه. درنو لیدونکو نور زموږ د خپرونې وخت په همدې ځای پای ته رسیږي په دې هیله چې زموږ دغه خپرونه ستاسې د پام وړ ګرځېدلې وي. تر بلې هغې چې زه امین الحق امیني ستاسې په درانه چوپړ کې حاضرېږم. الله مو مل شه.